السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترمه پوښتنه کړې ده چې د اذان په مابینځ کې خبرې کول، یعنې د اذان شروع وي. محترمه، د اذان په مابینځ کې خبرې کول دا د سنت خلاف عمل دی، د مکروه عمل دی، نه دې کوي. ځکه اجابت اذان هغه سنت. رد المحتار جلد اول صفحه 294 باب الاذان هغه وایي سامع اورېدونکي ته دا لازم دی چې هغه خبرې نه کوي، په بل شي به نه مشغوله کېږي په حالت اذان کې او په حالت اقامت کې. ولا يرد السلام ایضا، نه چې بل څوک سلام ور واچي هغه سلام دې هم نه وردي. او دغه رنګه بهرایک جلد اول صفحه 259 باب الاذان هغه وایي سما د اذان چې ده هغه باید سړی وکړي، که څوم وایي هغه څوک جنوب وي، ځکه د اجابت د اذان لیس بی اذان، دا اذان نه ده، نو اجابت باید وسی، نو خبرې باید ترک کړل شي، په خبرو باندې عمل خبرې نه وسی، اجابت اذان وسی. بهرایک جلد اول صفحه 259 باب الاذان. او محترمینو، زه خپله اوس له سفر سره راوګرځېدلم، رالم خپل کور ته راورسېدلم. بس ستاسو دعا په هیلو وي چې نور موږ ته دعا وکړي چې خدای زموږ آینده سفرونه د آخرت سفرونه په خیر کړي. دا سفر خو ډېر په خیر او په ډېر عافیت باندې او مریضانو ته مو الله جل جلاله شفا ورکړله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.